سلامونه او احترامات قدرمنو افسر افغان د سټیزن جرنالیزم د لړۍ سره دا مهال زه د مین چترال نه چې کم ګرم چشمې په لور باندې روډ زی د توشي په مقام باندې ولاړې ما دا هغه ځای دی چې دلته په مازدیګر کې ځوانان ډېر په منډه منډه باندې د دې روډ سایډ ته ځي او راځي د دغه غر نه تاسو کتلی شئ د کیمرې د لارې دلته موږ سره مارخور کم چې د پاکستان قامي ځناور دی دا هر مازدیګر راکوزیږي او لاندې دا سین هم تاسو کتلی شئ دی اوبو له راځي دغه مارخور چې دی دا د دې ځای په اقتصاد کې یو ډېر لوی کردار لري د یو ډس چې کله لایسنس دوی ته ورکړی شي نو د هغې نه څه په کروړاو باندې روینیو جنریټ کېږي کم چې بیا نیمې حکومت ته ځي او نیمې د دې ځای ځایي خلک چې دي هغه اخلي د دې ځای د څڼې سترګې دپاره د ډیولپمنټ دپاره د دې ځای د کارونو دپاره د ولس دپاره هغه پکارېږي دلته ځای په ځای باندې واچرز یا هغه خلک څوک چې د دوی ساتندونکي دي هغه دا ساتي چې په دې باندې بغیر د لایسنس نه یا چا چې ان او سی نه یې راغستی په دې باندې ډز ونه شي نو ځای په ځای هغه خلک هم ناسي په دوربینونو باندې ګوري دا د چوت غره نه راځي لاندې او بیا دوی ګوري چې دا څومره فاصله وهي د هغې په بنیاد باندې دوی د دې حفاظت کوي را سره د دې ځای ځایي ذمهور چارواکي ولاړ دي یو ملګری چې هغه په دې باندې یو جوور نظر لري اس وقت میرے ساتھ تاج الدین صاحب کھڑا ہے جو کہ یہاں کا لوکل ہے تاج الدین صاحب بتائیے گا یہ مارخور جو ہوتے ہیں یہ اوپر سے جب آتے ہیں تو نیچے کوئی خاص سسٹم ہے اس کا واچر ہے لوگ یا پھر عام لوگ اس کے شکار کر سکتے ہیں یا نہیں اور سیزن میں کتنے شکار کے لیسن جاری کرتے ہیں حکومت اصل میں یہ ہے کہ یہاں پہ جو آپ نے شکار کی بات کی شکار تو یہاں پہ قطعاً ممنوع ہے اچھا ہاں یہ ہے کہ لوکل جو لوگ ہیں چترال کے وہ وزٹ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اپنے قومی جانور ہے ہمارا مارخور تو ان کو دیکھنے کے لیے چترال کی مختلف جگہوں سے لوگ آتے ہیں اچھا خاص کر 4 5 6 بجے تک یہاں پہ انجوائے کرتے ہیں دیکھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں شکار کا یہ ہے کہ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ پشاور سے میرے خیال میں لائسنس ایشو کرتے ہیں اور انٹرنیٹ ہنٹنگ سے وہاں پہ لوگ آتے ہیں اپلائی کرتے ہیں تو سال میں ہمارے یہاں پہ توشی میں 2 سے 3 شکار ہوتا ہے چترال کا ایک اور لوکل ریزیڈنٹ ہے بتائیے کہ بھائی یہاں اس کا تعداد کتنا ہے یہ بڑے زیادہ نظر آتے ہیں تو اس رینج میں اس ایریا میں یہ کتنے ہے یہ مارخور جی مارخور تو پہلے کم تھے جی اتنے زیادہ نہیں تھے ان کی پروٹیکشن اتنی نہیں تھی لوگ شکار کرتے تھے لوگ بکریاں پالتے تھے جس کی وجہ سے یہ کافی زیادہ دور بھاگتے تھے اچھا آج کل ان کی زیادہ پروٹیکشن ہو گئی ہے وائلڈ لائف ڈویژن اور وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ نے جو ہے نا اپنے بندے رکھے ہوئے ہیں ان کی حفاظت پر مامور ہیں جس کی وجہ سے ان کی روز بروز ہر سال تعداد بڑھ رہی ہے تو آج جو ہے اس جو توشی شاہ کنزروینسی رینج ہے اس میں کوئی 2000 سے زیادہ اور چترال گولڈ نیشنل پارک سائٹ جو ہے 2000 سے زیادہ اس سائٹ پر ہیں تو ملا کے کل 4000 سے زیادہ ان کی پاپولیشن ہے اچھا یہ توشی جو ایریا ہے اس میں 2500 لگ بھگ 2000 سے زیادہ 2500 یہاں پر ہیں ان کی تعداد کا پتہ اس طرح چلتا ہے کہ سالانہ یہاں پر ان کی جو ہے نا سروے ہوتی ہے شمار کرتے ہیں ان کی کاؤنٹنگ ہوتی ہے وائلڈ لائف کے بندے جاتے ہیں ان کی کاؤنٹنگ کرتے ہیں تو ان کی ویکسینیشن ہوتی ہے ہر سال اچھا جی بھی تو بہت زیادہ ان کی حفاظت اور ان کے جو ہے نا اس پر کافی زیادہ خرچہ کرتا ہے تو چترال میں الحمدللہ ان کی پاپولیشن بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور بڑھ رہی ہے سلام ڈپٹی رینجر نصیر احمد صاحب وائلڈ لائف چترال یہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور یہ اس بیلٹ کا واچر ہے نصیر احمد آپ لوگ کس طرح واچ کرتے ہیں آپ لوگ گورنمنٹ کے ہیں یا یہاں کے جو لوکیلٹی ہے یہ لوگ خود بھی اس کو واچ کرتے ہیں میں گورنمنٹ کا واچر ہوں اچھا اس ایریا کا ڈاک افسر ہوں اچھا اور یہ ایریا میرے پاس ہے ہمارے واچر جو ہیں اسٹاف 17 اسٹاف ہیں 17 اسٹاف ہیں صبح سویرے نماز کے بعد وہ جاتے ہیں وہ اوپر وہ نگرانی کرتے ہیں شام کو واپس آتے ہیں اچھا ہاں جو ہمارے کوئی خاص مہمان جو نیچے سے آ رہے ہیں تو ہم اس کو فون کرتے ہیں کہ بھائی آپ جانور تھوڑا نیچے وہ کریں تو پھر وہ نیچے کرتے ہیں وہ نیچے سے ہمارے افسران بالا آتے ہیں وہ دیکھ کر واپس چلے جاتے ہیں اس طرح ہم نیچے تقریباً 3-4 بندے ادھر کام کرتے ہیں اچھا اور باقی کے لوگ اوپر ہوتے ہیں پہاڑ کے بالکل پہاڑ میں اچھا اور جب کوئی وائلیٹ کرتا ہے یہاں کے کوئی لوکل ہم ان کو ریزیڈنٹ پرچہ کرتے ہیں اچھا ہاں کتنا اس کے جرمانہ ہے جرمانہ تو ابھی 4.5 لاکھ جرمانہ ہے اس کا اچھا ہاں اور اس کے اوپر مقادمت بھی چلاتے ہیں لوکل کے لیے وہ جرمانہ ایلیگل کوئی اگر اس میں ہنٹ کیا تو اس کو پکڑ لیا تو اس کو 4.5 لاکھ تک جرمانہ ہمارے ادھر آفس سے کرتے ہیں اچھا اور جب کوئی باہر سے آتا ہے
प्रॉपर लाइसेंस के साथ। तो एक ही फायर के कितने पैसे वो देते हैं? वो देते हैं तकरीबन 1,50,000 डॉलर देते हैं। $1,50,000 में एक घंट होता है शिकार। अच्छा। हाँ, और इसका तरीक़ाकार क्या होता है वो शिकार का? तकरीबन 80% VCC को जाते हैं और 20% हमारे गवर्नमेंट को अच्छा। खजाने में जमा होते हैं। मारخور کم چې د پاکستان قومي ځناور دی په یو طرف ته د هغې غوښه ډېره د کار وي، ډېره هیلدي وي، ځکه چې دا په دنګو دنګو غرونو کې ګرځي او هغلته هغه نیچرل او ارګانیک څیزونه خوري، نو د دې غوښه هم د کار وي. بل طرف ته د دې ښکرې چې دي نو هغه انګریزان یا فارنرز ډېر زیات خوښوي. د دې ځایي خلکو کې دغه یو لوی کمال ما ولید چې ډېر زیات کوآپریټ کوي، په خپله باندې وایلیشن هم نه کوي او دوی ته د دې قدر معلوم دی چې که چېرته دا په صحیح طریقې سره وپاللی شي نو دا د دې سیمې د خوشحالۍ، د سوکالۍ او د آبادۍ دپاره ډېر لوی کار لوبولی شي. باید چې د دې سیمې په خلکو کې دغه شعور، دغه پوهه نوره هم پیاوړې شي تر څو چې دوی خپل د سیمې په صحیح ډول باندې خدمت وکړی شي. د ګرم چشمې د روډ نه سټیزن جرنالیزم پای ته رسي. د الله په امان.